بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحال او آباد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. محترمو، دا نننۍ وظیفه د سوره کوثر وظیفه ده. کله چې تاسو دا عظیم الشان وظیفه په دې شعبان المعظم میاشت کې وکئ، نو الله رب العزت به د ستاسو ټول تقدیر بدل کی. تمام رکاوټونه به مو الله جل شانه ختم کی او الله جل شانه به درته په هر قدم باندې ترقی در نصیب کی. او کله چې تاسو دا وظیفه وکئ، نو الله رب العزت به د دې وظیفې په برکت سره به د ستاسو تمام معاملات درست کی. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسی هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړې دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو لاندې کمنټ کې تاسو ولیکئ. ان شاء الله تعالی بر وخت باندې او صحیح طریقې سره به تاسو ته هر قسم نقوش او تعویضات ملاويږي. د دې نه علاوه زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې ماشاء الله، سبحان الله، جزاک الله ښکلي ښکلي الفاظ تاسو ولیکئ. ځکه چې په دې سره به زما چې کوم هغه مینه او محبت دی هغه به سیوا کیږي او د دې نه ښکلي ښکلي وظایف به زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. محترمو، که چېرې تاسو د عظیم الشان وظیفه د سوره کوثر د وظیفه کول غواړئ، نو ویډیو اخیره پورې وګورئ او سکپ کوئ یې مه. زما عزتمندو، د شعبان دا میاشت ډیره بابرکته او د دعاګانو د قبولیت والا میاشت ده، ډیره د فضیلتونو والا میاشت ده. نو محترمو، دا خاص وظیفه تاسو په دې خاص میاشت کې وکئ. مکمل توجه سره دیان سره تاسو دا وظیفه وکئ. ان شاء الله تعالی الله رب العزت به په تاسو باندې د غیب نه د رزق دروازې کولو کی. که چېرې زما عزتمندو تاسو دا غواړئ چې زمونږ په کور کې د خیر او برکت وي او جنگ جګړې او اختلافات دې نه وي، نو محترمو، د عظیم الشان وظیفه تاسو وکئ. ان شاء الله تعالی دا ټول جنگ جګړې اختلافات او بے اتفاقی به الله جل شانه ختم کی او تاسو په کور کې به مینه او محبت، امن او سکون راشي. زما محترمو، په کورونو کې به الله جل شانه خیر او برکت را نازل کی. لہذا محترمو، تاسو ضرور دا لاجواب او عالی شان وظیفه په دې شعبان المعظم میاشت کې وکئ. زما عزتمندو، دا وظیفه د سوره کوثر مختصر ترینه وظیفه ده. سوره کوثر د قرآن پاک اخیری سورتونو کې یو سورت دی چې په 3 آیاتونو مبارکه باندې مشتمل دی. زما عزتمندو، کله چې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته د کافرانو د طرف نه هر قسم تکلیفونه ملاویدل، نو الله رب العزت دا سورت مبارکه د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د تسلی لپاره نازل کړی دی. دا رنګ زما عزتمندو، کله چې د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بچي حضرت ابراهیم علیه السلام وړوکوالي کې وفات شو، نو کافران او منافقان خوشالیدل او یو بل سره دا خبره کوله چې نبی علیه السلام ابتر شو.
د ابتر مطلب دا دی چې اوس اولاد نه پایږي د نبی علیه الصلاۃ والسلام نسل به ختم شي نو الله رب العزت دا سورته مبارکه را نازل کو چې اے نبی صلی الله علیه وسلم دستاسو دشمنان به بینام او بنشان وي زما محترم او دا سورته کوثر ډیر مختصر ترین سورته ته مگر د دې کمالات اثرات او برکات ډیر زیات دي په دې سورته مبارکه کې د کوثر لفظ راغلی دی د دې په باره کې علما کرام ډېرې معناګانې لیکلي دي او مختلفې معناګانې لیکلي دي یو معنی زما محترم و خیر کثیر ده یعنی اے نبی صلی الله علیه و آله وسلم ما تاسو ته په دنیا او آخرت کې خیر درکړی دی ډېر نعمتونه مې در باندې کړي دي او دویمه معنی دا ده چې اے نبی صلی الله علیه وسلم ما تاسو ته حوض کوثر درکړی دی محترم حوض کوثر په آخرت کې یو نهر وي چې د هغې مشري به نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کوي د دین علاوه زما محترمو که دستاسو لا علاج بیماری وي تاسو دوی خورئ او خکېږئ نه نو دا وظیفه تاسو کوئ ان شاء الله تعالی الله رب العزت به دستاسو دغه بیماری ختم کی ځکه چې زما محترمو نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای چې سوره کوثر د اویاو بلاګانو او د اویاو مصیبتونو نه سړی ته نجات ور نصیب کوي یعنی چې څوک هم د سوره کوثر دا ورد او وظیفه کوي الله رب العزت به د دنه اویا بلاګانې اویا مصیبتونه دفع کوي دا رنګ زما عزتمندو چې څوک هم د سوره کوثر دا ورد او وظیفه کوي نو دی به د 99 بیمارونو محفوظ وي یعنی دا کوم کس چې د دې سورته مبارکه د سوره کوثر وظیفه کوي نو یو کم سل بیماری به الله جل شانه د دنه دفع کوي او د ټولو نه وړه بیماری هغه غم ده تکلیف ده پریشانی ده لہذا زما محترمو د هر قسم ټینشن نه د نجات د پاره تاسو دا وظیفه وکي او چې څوک د سوره کوثر دا وظیفه وکي هغه به الله رب العزت د مخلوق د محتاجین وساتي ځکه چې زما محترمو هر یو کس په دې غم کې مبتلا دی د رزق تنگسیا سره مخ دی لہذا محترمو تاسو دا وظیفه وکئ الله رب العزت به د هر قسم مخلوق د محتاجۍ نه وساتي او د رزق د مال دولت تنگسیا به الله جل شانه تاسو نه لري کی زما محترمو که تاسو پریشان یې او په مشکلاتو کې راګیر یې او دغه پریشانی او دغه مشکلات حل تاسو ته په نظر باندې ناممکن ښکاریږي نو تاسو دا وظیفه وکي الله رب العزت به دغه مشکلات او دغه پریشانی ختم کی زما عزتمندو دا خبره تاسو یاد ساتئ چې دا وظیفه به صرف یو پیر تاسو کوي او د شعبان المعظم ټوله میاش کې چې سټه ممتاز ته موقع ملو شو کله رزنه تاسو ته موقع ملاويږي کله شپه نه تاسو ته موقع ملاويږي نو ټوله میاش کې صرف تاسو یو پیر دا وظیفه وکي کله چې تاسو فارغ شوي او توجه دیان د تاسو برابر وی وظیفه ته نو زما محترم او تاسو به دا وظیفه کوي یعنی د دې وظیفې د لپاره نه خاص ورځ مقرر ده نه د لپاره څه ټیم مقرر دی نه شپه ورځ د دې د لپاره څه خاص ده بچ څه ټیم هم په ټوله میاشت کې تاسو ته موقع ملاویږي نو صرف یو پیر تاسو د وظیفه ازمو کوي ان شاء الله تعالی په ژوند کې به الله جل شانه عظیم انقلابات راولي او زما عزتمندو رازم وظیفه طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار زتا سوتا د دې وظیفه بیانوم طریقې دادا چې کلم تاسو زړه وګواړي سټیم تاسو توجه دیان برابر وي نو تاسو دا وظیفه وکړئ او زما عزتمندو رازم وظیفه طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار زتا سوتا بیانوم ترتیب او طریقې کار داده چې په ټول شعبان میاش کې چې په کوم ورځ باندې په کوم ټیم کې تاسو ته موقع ملاويږي او تاسو فارغ وي نو ځان لا یو سیټ لا تاسو کې نه د ټولو نمخ کې به درې پیری تاسو درود شریف وایي خدا د زما عزتمندو چې تاسو درود ابراهیمی وایي
کله چې مدرې پیری درود شریف ولستو نو د دین پس به د الله رب العزت دو نمونه دي یو د الله رب العزت ذاتی نوم دی او یو د الله رب العزت صفتی نوم دی یعنی یا الله یا رزاق یا الله یا رزاق دا به تاسو 101 مرتبه یو سل یو پیری به تاسو د دې ورد وظیفه وکړي خو زما عزتمند دا خبره یاد ساتئ چې د کم سیز د پاره تاسو دا وظیفه کوي هغه نیت او اراده به خامخا تاسو کوي د دینه مخ کې د وظیفې نه مخ کې به تاسو دا نیت کوي چې یاره زه دا وظیفه د رشتې د پاره کوم زه دا وظیفه د کاروبار د پاره کوم زه دا وظیفه د بیماری د پاره کوم دا وظیفه زه په کاروبار کې د خیر او برکت د پاره کوم نو زما محترم په نیت او اراده کې به دا خبره یاد ساتئ کله چې مو یا الله یا رزاق 101 مرتبه وي او بیا به زما عزتمند سوره کوثر 33 مرتبه 33 پیره به تاسو د دې ورد وظیفه وکي کله چې زما عزتمند سوره کوثر ورد وظیفه وکا نو دې پسې بیا 313 مرتبه 314 پیره به تاسو استغفر الله استغفر الله استغفر الله د دې ورد وظیفه وکي دې سره به زما عزتمند تاسو د وظیفه مکمل شي بیا به د دعا د پر لاس پورته کوي ډیر په عجزه سره توجه انکساری سره په ګړګړا سره د الله رب العزت نه د خپل مسائل او مشکلات او تکالیف او ختمېدو د لپاره د الله رب العزت نه دعاګانې وغواړي زما محترم دا دومره مجربه او ډیره طاقتور وظیفه ده که یو فقیر هم دا وظیفه وکي یو غریب مسکین کس هم دا وظیفه وکي الله جل شانه به بادشاہ کی زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بستا سو ډیره زیاته خوښ شي وي که ویډیو مو خوښ شي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاویږم متاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ د الله په امان